أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقرة آیت نمبر 15. کله چې آدم علیه السلام تعالی علم ورکو او ملائکه ورته وویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي، ټولو سجده وکړه، ابلیس سجده ونه کړه. ابلیس هغه د الله تعالی له حضور نه وشړل سو، له اسمانونو نه راکته سو. نو الله تعالی آدم علیه السلام او د دو بیبي حوا دا دواړه په جنت کې میشت کړل، په جنت کې سکونت ورکو. او الله تعالی ورته وویل چې تاسو جنت کې له هر څه نه خوراک کولی شئ، څومره چې غواړئ دومره خوراک کولی شئ، خو یو دغه ونې ته به نه نږدې کېږئ. وقلنا او وویل موږ، الله تعالی وایي یا آدمو، اے آدم اسکن، سکونت غوره که، هستوګنه غوره که، بودوباش غوره که، انت ته و زوجک او بیبستا الجنت په جنت کې، وکلا او تاسو دواړه خوراک کوئ. کلا دا تسنیه ده د کل په معنا د خوره یو کس ته. کلا دا به دوه کسانو ته شي چې دوه کسانو ته امر کوي. کلا وکلا او تاسو دواړه خوراک کوئ منها له دې جنت نه رغدن په ډیروالي سره ډیر زیات. رغدن دا دلته مفعول مطلق د لپاره دی. کلا اصلا مفعول مطلق محذوف ده. وکلا اکلن رغدن بیا هغه موصوف هغه حذف شوی ده، صفت په جای کې نستلی. او تاسو خوراک کوئ له دې جنت نه رغدن کثیرا ډیر زیات خوراک. حیث شئتما چیرته چې د تاسو خوښوي، د جنت په هر ځای کې تاسو کولی شئ خوراک وکړئ آزادانه، هېڅ بندیز نشته. څومره چې خورئ زیات، په دې کې څه بندیز نشته. چیرته چې خورئ په جنت کې نه د جای بندیز ته نه د اندازې بندیز شته، هر چیرته هر څومره چې خورئ. حیث شئتما چیرته چې د تاسو خوښوي. ولا تقربا او منزدې کېږئ، قربت مه کوئ، نزدېکت مه کوئ. هذه الشجرة دغه ونې ته فتکونا بیا به شئ تاسې دواړه من الظالمین له جملې د ظالمانو، تجاوز کوونکو نه، ګناهګارانو نه. دې ونې ته مه نزدې کېږئ، بیا به د خطاکارانو له جملې نه سئ. له دې ونې چې آدم علیه السلام منه، دا ونه د څه شي ونه وه؟ په دې کې بعضې وایي دا د انګور ونه وه، ځینې وایي دا د مڼې ونه وه، ځینې وایي دا د غنم ونه وه. داسې مختلف توجیحات راغلي، خو صحیح خبر دا ده چې دې تفاسیرو کې نه سړی ځان مشغول کی چې دا و دا و دا و، او نه یې بلکل تردید وکړي چې دا ټول بې ځایه دي، دا به سړی نه وایي. ښه خبر دا ده چې د ونې ذکر وکړې چې یو ونه وه، الله ورته ویل چې دې ونې ته نزدېکت مه کوئ. نور چې الله یې بیان نه ده کړی په قرآن کې د دې ونې، په احادیثو کې بیان نه ده راغلی، نو په موږ هم ضرور نه ده چې په دې کې ځان مشغول کو. په قرآن کریم په قصصو کې دې خبرې ته سوچ وکړئ. د قرآن کریم په قصصو کې هغه د عبرت ځای ډېر مهم وي. یو دا د موږ تاسې قصص شي، د موږ تاسې قصصو کې خو بې عبرته خبرې هم ډېرې. اوس مثال د ادم خان او د درخانۍ قصص یې کوو، یا د لیلا او د مجنون قصص یې کوو، په هغې کې هغه د اس قسم کوو چې داسې مشکی اس ولو، داسې منډې وګلې او داسې
ټوپونه غورځول. هغه د لیلا د سپي ذکر هم کوو، د لیلا داسې یو سپی و، داسې بېغفل و، داسې برګ و، دغسې فالتو ډېرې خبرې پکې کوو. د قرآن قصص داسې نه وي. د قرآن په قصصو کې د عبرت ځایونه بیانېږي. اوس مثال ابراهیم علیه السلام یا موسی علیه السلام هجرت وکړو له مصر نه مدین ته. دا هجرت یې په څه شي باندې وکړو؟ پیادلې وکړو، په آس باندې سورو، په اوښ باندې سورو، په خره و، په قچر و. هغه د آس رنګ څنګه و؟ که په آس سورو د اوښ رنګ څنګه و؟ اوښ یې بیا نر و که ښځه و؟ که په قچر باندې و قچر رنګ څنګه و؟ غټ و. دغه خبرې نشته په د موسی علیه السلام په هجرت کې. د موسی علیه السلام په هجرت کې د عبرت ټکی تا ته وایي. عبرت ټکی پکې دا ده چې موسی علیه السلام له ظالم فرعون نه هجرت وکړو، لاړ شام ته، بیا هلته اوسېدو، الله تعالی دوی ته رسالت ورکړو، بیا راغی د دې ظالم مقابله کې هغو ته دعوت و تبلیغ شروع کړو، بیا یې د هغو مقابله شروع کړه. دغه د عبرت ځای ده، دا د درس ځای ده. نور دا نه ده مهمه چې د هجرت په آس وکړو، په اوښ وکړو که پیادل وکړو. د قرآن په قصصو کې په دې فالتو خبرو باید سړی ځان مشغول نه کړي. د عبرت دې ته به یې ګورې. دا د نورو قصصو کې خو رنګ و روغن په همدې ور برابر کړی په دې فالتو خبرو باندې. هسې د قصې رنګ ور برابر کړی. دا د قرآني قصصو او دا د موږ تاسې د جعلي خود ساخته قصصو دا فرق ده سره. نو د دې ونه کې تحقیق کول چې دا څنګه ونه او څنګه دې کې ښه خبردار د سړی ځان مشغول نه کړي. او وویل موږ آدم علیه السلام ته سکونت غوره کته و زوجکه. دا یو څو خبرې طالبانو لپاره کوم. سکونت غوره کته اسکن، په دې کې خپل ضمیر هم سته انت، خو د هغه ضمیر مستتر په اسکن کې د هغې تاکید یو وارې په انته وکړو، بیا یې و زوجکه پې عطف کړو. دا دې په خاطر چې دا زوجکه خو ضمیر دا زوج دا خو اسم مستقل ده، چې د دې عطف په مستتر رانسي، یو وارې د هغو تاکید په منفصل وکړو چې هغه ضمیر مستتر قوي سو، بیا یې عطف پې باندې وکړو. یوه بله خبر، موږ تاسې د خاوند ته زوج وایو او بیبي ته زوجه وایو، یوه تا پکې ورزیاتوو. دا د موږ تاسې د فارسي و، د پښتو و، د پنجابي، د اردو د دغو اطلاق ده. په عربي کې داسې نه ده. په عربي کې زوج تم زوج وایي خاوند ته، او بیبي تم زوج وایي. داسې نه ده چې بیبي ته زوجه وایي. دا د په دې کې سکونت غوره کته ای آدم علیه السلام و زوجکه، او د تا هغه بیبي. زوجتکه یې نه ده ویلی، زوجتکه زوجکه. اصلا دا د قرآن خبره صحیح ده. که ښځه یې که خاوند یې دام زوج ده، دام زوج ده. زوج اصلا جوړې ته وایي په عربي کې، جوړه. لکه اوس دوه بوټان دي، دا یو بوټ د دې بوټ جوړه ده، دا بل بوټ د دې بوټ جوړه ده. موږ داسې نشو ویلی چې دا یو بوټ ده او دا بل بوټه ده. داسې نشو ویلی دام بوټ ده دام بوټ ده، دا د دې جوړه ده دا د دې جوړه ده. موږ دغسې وایو، ته زوج وایو بل ته زوجه وایو. نه، دام زوج ده دام زوج ده، دام جوړه ده دام جوړه ده. ښځه او خاوند خو سره جوړه یې کان، یو هم جوړي ابل هم جوړي. دا د قرآني اطلاق هم داسې ده. سکونت غوره کته او د تا بیبي الجنت جنت کې وکولا، او تاسې دواړه خوراک کوئ منها له دې جنت نه رغدن کثیرا، یعنی اکلن رغدن په اکل کثیر سره په ډېر خوراک، حیث شئتما چېرته چې دې تاسې خوښوي، ولا تقربا او نزدېکت مه کوئ، قربت مه کوئ، هذه الشجرته دغه ونې ته، فتکونا بیا به شئ تاسې دواړه من الظالمین له جملې د خطاکارانو، بیا به خطاکاران سي. د الله له امر چې به تجاوز کړی. فازلهما، ازل دا باب د افعال ده، مجرد یې زل یزل زلتن، مجرد دا معنا چې ته په لارې روان یې او د کیلې په ټوکې وخېځې یا په خټه وخېځې یا په خویه ځمکه وخېځې، راښوی سې راولوېږې، نو په دې کې به وایې زل قدمي، پښه مې خویه سوه. زل په دې کې مجرد استعمالی، خویدل، لخشیدن. او چې دوه کسان سره روان یې خوا په خوا، چېرته کندې ته راسي، دا یو دا بل ته داسې دیکه ورکړي، کندې ته یې لاندې ورخطا کړي، نو بیا به په دې کې باب د افعال مستعملوي. ازل یذل ازلال، ازلت فلانا، فلان سړی مې وښویول، دیکه مې ورکړه ایسته مې خطا کړو. دلته دا باب د افعال مستعمل ده. فازلهما نو وښویول، ازلهما وښویول د آدم و حوا
الشیطان شیطان دی دواړه راوښویول عنها له دې جنت نه. شیطان آدم و حوا ته دیکه ورکړه، ویې ښویول، له جنت نه لاندې راخطا کړل. فاخرجهما دا په تفسیر یسي، دا به تفسیر وکړي د دې ښویولو. څنګه شیطان آدم او حوا دا دواړه جنت نه راوښویول. فاخرجهما دی دواړه راویستل مما له هغه څه نه کانا چې دی دواړه ول فیه په هغې کې. وقلنا او موږ وویل دی آدم حوا او ابلیس دی ټولو ته مې وویل اهبطو راکوز شئ، حبتا یحبطو هبوط کوزیدل، راکوز شئ له دې جنت نه. بعضکم ځینې د تاسو، بعضې د تاسو یعنی بعضې انسانان، لبعض دا به بعضې نورو ته پیریانانو ته جنیاتو شیطانانو لره عدوون دشمنان وي، یا دا دواړه انسانانو ته راجع کوي. راکوز سي ای آدم علیه السلام او د تا اولاده، هغه اولاده چې آدم علیه السلام په ملا کې ولو یا هغه په ملا کې موجود ولو، الله تعالی ته معلومو. راکوز سي تاسو، بعضکم تاسې بعضې انسانان، لبعضن دا به بعضې نورو ته عدوون دشمنان وي. ولکم او وی به تاسو لره فی الارض په ځمکه کې مستقر جای د تقرر، مستقر جای د تقرر ته وایي، جای د بودو باش ته وایي، د هستوګنې ته وایي، د سکونت ته وایي. او وی به تاسو لره په ځمکه کې مستقر جای د تقرر، جای د بودو باش. و متاع او وی به تاسو ته ساز و سامان د منفعت الی حین تر یو څه وخته پورې. متاع دا هغه شي ته وایي چې په هغې باندې ته فایده اخلې، لکه دا د کور ساز و سامان، کاسه، پیاله، فرشونه، توشکونه، بړستنې، کپړې، مپړې، دې ټولو ته متاع وایي، ځکه موږ فایده پې اخلو چې تر څو هغه ختم شي یا زاړه سي یا له کار نه ولوېږي بیا یې ایسته خطا کړو، داسې شي ته متاع وایي. او وی به تاسو ته په دې ځمکه کې مستقر جای د تقرر، د سکونت، بودو باش. و متاع او وی به تاسو ته ساز و سامان الی حین، ساز و سامان د منفعت الی حین تر یو وخته پورې. دلته یو دوه خبرې. اوله خبر دا چې آدم علیه السلام او حوا بیبي دا خو په جنت کې شول او ابلیس خو چې سجده ونه کړه هغه الله تعالی لاندې راخطا کړو، لاړ ځمکې ته. نو ابلیس څنګه آدم او حوا له جنت نه راوښویول؟ هغه په جنت کې ول او دی بهر و. په دې کې بیا بعضې تفاسیرو ډېرې قصې کړي چې دا شیطان جنت ته چې بېرته ورغی، د طاووس په خوله کې ورغی، بعضې وایي نه د مار په خوله کې ورغی، بعضې وایي کارغه په خپلو وزرو کې یوړ. دغسې قصې جوړې کړې دي. د حدیثو په رڼا کې که سړی دې ته وګوري، دې قصو جوړولو ته بالکل حاجت نشته ده. ولې؟ په یو حدیث شریف کې راځي، تاسې حدیث شریف ته سوچ وکړئ. نبی علیه الصلاة والسلام یو وخت په اعتکاف کې ناست و، په مسجد کې اعتکاف کړی و. نو بیا د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانې د ماښام له لمانځه نه وروسته روټۍ هم ورته راوړه چې روټۍ یې وخوړه، بیا یې ورسره مجلس هم وکړو. سړی چې په مسجد کې اعتکاف ته ناست وي، بیبي ورته راتلی سي، خبرې ورسره کولی سي، مجلس ورسره کولی سي، په دې کې څه ممانعت نشته. البته لاس ماس به نه پرېوږي، مچو به نه کوي، نور معامله به ورسره نه کوي، دا منع ده. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. بیبیانو سره به یو ځای کېږئ نه کله چې تاسې په مساجدو کې اعتکاف کوئ. نور خبرې، مجلس، خوراک، څښاک دا په حالت د اعتکاف کې منع نه ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته بیبیانې راغلې وې، نبی علیه الصلاة والسلام په اعتکاف کې و، روټۍ ورته راوړې وه، خوراک یې وکړو، څښاک یې وکړو، مجلس یې وکړو. د نورو بیبیانو کورونه نږدې ول، کمرې نږدې وې، هغه یې رخصت کړې، هغه لاړې. یوه بیبي صفیه بنت حیی ابن اخطب، دې بیبي کور لږ وړاندې و، د هغې کمره لږ لرې وه. هغې ته نبی علیه الصلاة والسلام ویل ته لږ انتظار وکړه، تا سره به زه دا د جومات تر ګیټه پورې لاړ شم، دروازې پورې. معتکف هم د مسجد تر دروازې پورې تلی سي، بلا ضرورته بهر وتی نه شي. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام له خپلې بیبي سره پاڅېدو د مسجد تر دروازې پورې، بهر په لاره کې یو دوه صحابه دي دا روان دي. هغوی چې نبی علیه الصلاة والسلام ولیدل چې له خپلې بیبي سره ده، نو هغوی د شرم له وجې د خپل قدمونه تیز کړل، تیز روان شول. چې له نبی علیه الصلاة والسلام نظر تیر شو، ځکه هغه خپلې بیبي سره ده. دا لکه موږ تاسې خپل یو مشر ووینو یا مثال یو استاد ووینو، هغه سره زنانه وي،
نو بیا ځان داسې یو ګوښه جنې تاو کړو، کله کله چې ورسره مخ سلام نه اچو، ځان داسې غافله غوندې کړو چې ویې نه وینو. نو هغه دوه صحابه و ځان داسې قدمونه تیز کړل. نبی علیه الصلاة والسلام پرې غږ وکړو علی رسلکما، انتظار وکړئ ودرېږئ. هغه دواړه ودرېدل. هغه چې ودرېدل نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل هذه صفیة بنت حیی ابن اخطب، وایي دا صفیه ده د حیی ابن اخطب لور ده. هغه ورته ویل سبحان الله یا رسول الله، دا ته څه وایې؟ وایي پاکي د الله ته یا رسول الله، دا ته څه خبر کوې؟ موږ به په تا دا ګمان کوو چې تا ته به پردۍ زنانه مسجد ته راغلي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل تاسو خو به دا ګمان نه کوئ، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان په انسان کې داسې روان ده لکه د وینې روانېدل. وینه په دې لاس کې روانه ده، معلومیږي نه معلومیږي، خو شته ده پکې. شیطان همداسې د انسان په وجود کې روان ده، چاته ښکاري نه. وایي نو شیطان روان ده په انسان کې، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم و انی خشیت ان یوقع فی قلوبکما شرا، زه ویرېدم چې شیطان د تاسې په زړه کې کوم د شر خبر در وانه چوي. نو ځکه مې درته ویل چې دا د ما زوجه ده، صفیه ده بنت حیی. مطلب په دې په دې حدیث کې خو یو د دې خبرې وضاحت وشو چې د شبهې له ځینه به ځان ساتي، چېرته چې په تا غلطه اشتباه کېږي له داسې ځینه به ځان ساتي. نبي علیه الصلاة والسلام له هغو پاکي او صفایي سره چې الله ورکړي وه. بیا هم دوه صحابه ورته وایي خبردار دا د ما خپله بیبي ده، چې بل خبر په ذهن کې درته رانسي. داسې به سړی ځان د شبهې او د اشتباه د تهمت له ځایونو لرې ساتي. خبره په دې کې ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام ویل دا شیطان په انسان کې داسې روان ده لکه د وینې جریان، لکه د وینې حرکت په رګونو رګونو کې روان ده. نو خو آدم علیه السلام خو انسان و کنه، حوا بیبي هم انسان و، نو خو د هغو په رګونو کې هم شیطان دا روان و، وسوسه یې ورته اچولی سوی. که شیطان هر چیرته وي، اوس موږ تاسې که جومات کې یو، که په کمره کې یو، که هر چیرته یو، بازار کې یو، غسلخانه کې یو، شیطان موږ ته وسوسه اچوي. که څومره کمرې پسې رابندې کړو نو دا ضرور نه ده چې موږ ووایو شیطان څنګه جنت ته ورغی. شیطان د وسوسې په اعتبار هر ځای انسان ته وسوسه اچولی سي. که دی د ده د ورتلو څومره لارې بندې کېدی بیا هم تا ته وسوسه اچولی سي. نو آدم علیه السلام او حوا بیبي ته هم له همدغو طریق نه وسوسه واچوله. دا ضرور نه ده چې اوس موږ دې ته لارې جوړې کړو چې څنګه ورغی، د طاووس په خوله کې ورغی، د مار په خوله کې ورغی، کارغه وروستل، فلاني وروستل. دې خبرو ته هیڅ ضرورت او حاجت نه ښکاري پس له دې صحیح حدیث نه چې د بخاري او د مسلم متفق علیه حدیث ده. نو دلته به داسې وایو راوښویول آدم او حوا شیطان عنها له دې جنت نه. څنګه راوښویول؟ وسوسه یې ورته واچوله، په زړه کې خبر ور واچوله. د هغې وضاحت هم وروسته راځي په صورت اعراف کې. فوسوس الیهم الشیطان، دوی دواړو ته وسوسه واچوله شیطان. ورته ویل وایي تاسې پوهېږئ الله تعالی تاسې ولې له دغې ونې منې کړي یاست؟ خو موږ ته خو نه معلومېږي. وایي الله ځکه منې کړي یاست دې ونې ته شجرة الخلد وایي. خلد په معنا د بقا، دې ونې ته د بقا ونه وایي. د بقا له دې ونې نه چې څوک خوراک کوکي نور ذاتي باقي او دائم و باقي سو، نور په د مرګ نه راځي، نور بیا ذاتي همیشه په جنت کې نور څوک ایستلی نه سي. او که دا ونه ونه خوري تاسې الله وباسي ځمکې ته هم کوزوي. ایستې هغه دواړه دوکه کړي او قسمونه ورته وکړه زه رښتیا درته وایم. هغو دواړو له ونې نه خوراک وکړو. فازلهما، نو وښویول دا آدم و حوا شیطان عنها له جنت نه. فاخرجهما، نو دوی دواړه راویستل مما له هغه نعمتونو نه کانا چې دوی دواړه ول فيه په هغې نعمتونو کې. وقلنا، موږ ویل د شیطان لره آدم لره حوا لره، یا موږ ویل آدم او حوا او د دوی بچانو ته چې د دوی په ملاګانو کې ول اهبطو راکوز شي بعضکم ځینې د تاسو بعضې د تاسو به په ځمکه کې لبعضن بعضې نورو ته عدوون دشمنان یاست. او تاسو لره به وي فی الارض په ځمکه کې مستقر جای د تقرر، جای د بود و باش د سکونت، و متاع او تاسو ته به سازو سامان آلات و اسباب وي د ژوند و زندګي الی حین تر یو څه وخته پورې. دا نن سبا تاسې به م اورېدلي وایي ساینسدانانو کوششونه روان کړي چې هغوی لاړ شي مریخ ته، هغوی لاړ شي یو بل آسماني سپوږمیګانو ته،
ستورو ته اول ته د ژوند حالات معلوم کی، هلته د بودوباشو د زندگی لپاره حالات معلوم کی. بیا وایي فلاني چې کې داسې وکړو، نو رښتیا به وایي که به دروغ وایي خو اوږدې خبرې کړي چې هلته د ژوند لپاره شرایط برابر کړي. له دې آیت نه معلومیږي چې انسان غیر له ځمکې نه بل ځای د تقرر نه لري. هسې به لاړ شي 1 ګنټه 2 ګنټو لپاره، 1 ورځ 2 ورځو لپاره، داسې هلته ته دائما واوسېږې، هلته کور یې ژوند یې زندګي داسې آب و هوایي، دا غیر له ځمکې نه بل ځای امکان نه لري. الله وایي ولکم فی الارض مستقر، تاسو ته به په ځمکه کې ځای د تقرر وي، د سکونت د بودوباش وي. معلومه ده له ځمکې نه غیر بل ځای د تقرر د سکونت انسان لره نشته ده. آدم علیه السلام چې کله له جنت نه راکوز شو ځمکې ته، په ځمکه کې الله تعالی ته ډېر وژړل. آدم علیه السلام وایي په شام کې راکوز شو او حوا بیبي دا په هند کې راکوزه شوه. وای بیا دوی دواړو الله تعالی ته ژړل عذر و زاری کولې، تر دې پورې چې الله تعالی دوی ته یو څو خبرې وروښولې، ورته الهام یې کړې، په زړه کې ور واچولې. هغه خبرې چې یې وکړې الله تعالی د دوی توبه قبوله کړه. وقالا او دوی دواړو وویل ربنا ای پروردګاره زموږ ظلمنا انفسنا، موږ تېری وکړو، موږ تجاوز وکړو، ظلم مو وکړو په خپلو ځانونو، ان لم تغفر لنا که ته موږ ته معافي ونه کړې، وترحمنا او که په موږ رحم ونه کړې، لنکونن من الخاسرین موږ به سو له جملې د زیانکارانو. دا خبرې الله دوی دواړو ته په زړه کې واچولې. دا خبرې چې په زړه کې ورته واچولې دوی وویلې، الله تعالی د دوی دواړو توبه قبوله کړه. دوی دواړه بیرته سره یو ځای کړل په عرفات میدان کې. د عرفات په میدان کې دوی یو بل سره وموندل. وایي عرفات ته له همدې وجې نه عرفات هم وایي دا له معرفت نه ده، له پېژندلو نه. وایي ځکه آدم او حوا بیرته په دغو میدان کې یو بل سره معرفت حاصل سو، یو له بل سره پېژندګلوي حاصله سوه. بیا له دې نه وروسته دوی په ځمکه کې بندګي و اطاعت شروع کړل. الله تعالی ورته وویل چې دا بیت الله، بیا یې بیت الله جوړه کړه. 40 کاله وروسته بیا لاړ شام ته، هلته یې ورته ویل دا بیت المقدس مسجد جوړ کړه، مسجد الاقصی، دا جومات یې جوړ کړو. او هره ورځ به یو بچی پیدا کېدو، یو لور او یو زوی. سبا بیا یو زوی یو لور. دا به بیا د نن لور به سبا زوی ته په نکاح کړه، د سبا لور به د نن زوی ته په نکاح کړه. په دې طریقه بچیان ډېرېدل چې دا تر موږ او تاسې قصه راورسېده. فتلقا یتلقا تلقیا په معنا د اخیستل، یادول، یاد کړل. آدم علیه السلام من ربه له جانب د خپل رب نه کلمات یو څو خبرې، هغه خبرې دي. قالا ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خبر آدم علیہ السلام او حوا بیبی دواړو یاد کړه. فتاب علیه، نو رجوع رحمت وکړه الله تعالی علیه په آدم باندې. فتاب توبه قبول کړه الله تعالی په آدم باندې. انه یقینا د الله تعالی سره هو التواب، هغه توبه قبلونکی ده، الرحیم رحم کوونکی ده. پام دې باندې به بس کو. دلته یو خبر کوم، تاسو دې ته ګوري پام وکړئ. ابلیس ته الله تعالی ویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه، هغه ویل سجده نه کوم. الله ورته ویل ولې سجده نه کوې؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، وایي ته کوم شي منع کړې چې تا سجده ونه کړه کله چې ما تا ته امر وکړو. ابلیس خپل عذر وویل که دلیل وویل؟ دلیل وویل. وای انا خیر منه، زه له دې آدم نه غوره یم، زه به څنګه ده ته سجده کوم. خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه دې پیدا کړی یم له اور نه، دی دې پیدا کړی له خټې نه. اور به اوس خټې ته سر کوزوي، دا کېدی نشي. شیطان له دې وجې نه کافر سو، د الله امر یې ونه منل، بیا یې په دې نه منلو کې دلایل پسې ویل، په دې نه منلو کې دلایل پسې ویل، دی کافر سو. آدم علیه السلام ته هم الله ویل له دې ونې نه خوراک مه کوه، لا تقربا هذه الشجره. آدم علیه السلام ته شیطانی وسوسه راغله، شیطان دوکه کو، له ونې نه خوراک وکړو. چې الله ورته ویل الم انهکما عن تلکما الشجره، ای آدمه ما له دې ونې نه واس منې کړي، ولې م خوراک وکړو؟ آدم علیه السلام دلایل ویل که عذر ویل؟ آدم علیه السلام داسې ونه ویل چې دا نر غوندې مې خوراک وکړو، ولې به یې نه کوم؟
څه شی دي چې ما منې کوي داسې ونه ویل قال ربنا ظلمنا ای پروردګاره بالکل موږ ظلم وکړو انفسنا په خپلو نفسونو بالکل یا الله زه خطا شوم ما خطایي وکړه غلط شوم په ځان مې ظلم وکړو که ته په ما رحم ونه کړې که ته ما ته مغفرت ونه کړې زه به سم له جملې د زیانکارانو آدم علیه السلام فعل ته اوس خطا وایي ولې هغه په خپله خطایي باندې اقرار وکړو خپل تقصیر یې ومنل خپل قصور یې ومنل دې ته خطایي وایي په دې باندې سړی نه کافر کیږي نو د الله امر نه منل څو قسمه ده د الله امر نه منل دوه قسمه ده یو چې د الله له امر نه انکار وکړي چې دا نه کوم او په خپل نه کولو دلایل پسې وایي دا د ابلیس کار ده په دې سړی بالکل کافر کیږي یو چې د الله امر په جای نه کې او بیا ځان مقصر بولې ځان خطاکار بولې الله ته توبې کوي په دې سړی نه کافر کیږي په دې سړی ګناهګاري لکه ما درته ویلي وو یو نوجوان ګیمونه کوي مشر پلار تره ورته وایي واله که پاڅېږه د لمانځه ټیم دی د هغه د پاڅېږم بس دا یو سکور پاته ده چې دا یو سکور وکړم بس دا یو راوند ده که بلا ده دا پرکم هغه تره لاړ چې جمع وکړي بیرته واله که جمع خو درنه لاړه لمونځ لاړ لمونځ وایي بس دا د پاڅېږم په دې کې لمونځ قضا شي تره ورته وایي واله که تا خو لمونځ قضا کړ الله بس الله دې معافي وکړي واله بس شیطان د دغه د شیطان گیم سره سړی سره بس دا خاوز دال منجن قضا سودای خفه ده ورته که خوشاله ده خفه ده دلایل په باندې وای نه دلیل نه وای دا ډیر غلط کار دا دې شیطان کار الله دې معافي وکړي بس بیا به دې نه کوم کېدای چې کله کله موبایل هم له دیواله وویلي لډیر حسین دا اوس مسلمان د ګناګار د ګوري دې ته کافر نه وای او کوي ته والا کپاتې ګلمنځو کا دا پرې د لمنځ لا چاپ کرا وړي لمنځ کو کلمنځو کا ورزشم شروع کړي دا بالکل کافر سو په دې مسله لمنځ نه کوم دا له ورزش سره مشابه کې او وای دا چاپ کرا وستلې دا سم د ابلیس بچای دا ابلیس هم د سی الله ورته سجده وکړل سجده نه کوم زلدونه غوړم هم چې ته سجده وکم په دې باندې سړی کافر کیږي نو ګناګار او کافر سره و پیژني کافر هغه د الله له امر انکار کوي او په خپل نه کولو باندې ټینګار کوي په خپل نه کولو دلایل پسې وایي ځان مقصر نه بولي توبه موبه رجوع نه کوي او ګناګار هغه ځان مقصر بولي خپل ځان تاوانی بولي الله ته رجوع کوي له الله نه معافي غواړي دا د آدم علیه السلام له دې واقع نه معلوم شو سره د آدم علیه السلام اکل من الشجر وکړو خو دې ته څوک د کافر نسبت نشي کولای بس د الله تعالی پیغمبر وو خطا سو خطایی له انبیاو نه کیږي بیرته الله تعالی ته رجوع وکړه فتاب علیه الله رجوع د رحمت پې وکړه یقینا الله تعالی توبه قبلونکی او مهربان ده نو موږ تاسو نه کوم یو خطا وشي الله ته رجوع وکړو په دې باندې موږ نه کافران کیږو بالکل هغه به خطای ګناه وي او الله ته رجوع وکړو انه هو التواب الرحیم الله تعالی توبه قبلونکی رحم کوونکی ده مایوس کیږو بنه سی ولا لالم تباسم بس دوزخی سوم نور ذاتی کیسه ختمه ده دا به په زړه کې نه راولو وای بس الله بخونکی ده دا الله ته می توبه وکړه ژړا می وکړه و می ژړل الله به دې ما توبه قبول کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله دې موږ دا درس تدریس خپل حضور کې قبول او منظور کړي او قرآن باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي یا الله دې قرآن خادمان هم جوړ کړي دې تا دې دین خادمان هم جوړ کړي په مالونو په اولادونو په عمرونو کې برکت واچوي موږ یو ملګری یو قاری صاحب دا څو کال کې امریکایانو کابل کې بندي کړی دعا وکړي الله تعالی دې په خیر عافیت سره اخلاص کړي نور د اسلام بندیانو کافرانو ظالمانو بندیان کړي ته په خیر عافیت سره کورونه تراولي دا ظالمان کافران پیړاند کانو کې یا الله د شهیدانو یا الله مراتب اوچت کې یا الله څوک سي تا د دین خدمت کوي په هر عنوان کې وي هر چیرته وي ته حافظ ناصر مددگار وصلی الله تعالی علی خیر